السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ذوالفقار کیف. راغلی و سردار علي سردار لالا سره احسان خلجي صاحب د مردان نه راغلي دي. مننه یې کوو ډېره زیات او دعوت ورکوو چې یو کلام تاسو ته ډالۍ کړي. ډېره زیاته مننه ذوالفقار کیف صاحب، ستاسو دا زیار حقیقت کې د ستاینې وړ دی. زه به د نظم نه مخکې درته یو دوه شعر ووایم چې شعرونه څه دا رنګې دي چې نور به پالونه په پالګرو یاره نه نیسمه، نور به پالونه په پالګرو یاره نه نیسمه، په ځمکه ناست د اسمانونو لاره نه نیسمه. او اوس خو ګریوان شته لالا، اوس خو ګریوان شته په سینه چې مې شلېدلی پروت دی. اوس به جولۍ اسمان ته سوال د پاره نه نیسمه. او ولې مې مخ له ځانه مخړوي نه پوهېږم، ولې مې مخ له ځانه مخړوي نه پوهېږم، ځان ته مې وشولې مودې هنداره نه نیسمه. او د چا دردونه خپل وجود کې تږي نشم لیدی، د چا دردونه خپل وجود کې تږي نشم لیدی، ځکه خو اوښکې د دې خپل پرهاره نه نیسمه. او زه ترې د خپله جوړوم کمسی قلار کښېنتم، زه خپلو زلفو له حسان بېکاره نه نیسمه. نظم عنوان دی ناممکنه. لالا